د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی په مشرۍ د بلخ-هرات او هرات-کندهار د اوسپنې پټلۍ د ټاکلو مسيرونو د تائیدۍ په تړاو د 9 وزارتونو او ادارو له مرستیالانو سره د همغږۍ ناسته ترسره شوه. ټولګټو وزارت د بلخ-هرات او هرات-کندهار مسيرونو سروي او مطالعات ترسره کړي دي چې د ریاست الوزرا عالی مقام لخوا د یادو پروژو د ټاکلو مسيرونو د تائیدۍ لپاره د اوسپنې پټلۍ د مرستیال په ګډون د مالیې وزارت، اقتصاد وزارت، قانون او پترولیم وزارت، د کور او ښار جوړولو وزارت، د کرنې او مالدارۍ وزارت، د اطلاعات او کلتور وزارت، د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ګډ پلاوی وټاکل شو چې په همدې موخه یې ناسته ترسره کړه. په ناسته کې د ټولګټو وزارت تخنیکی ټیم لخوا د بلخ-هرات او هرات-کندهار ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د پروژې په تړاو معلومات او پریزنټیشن وړاندې شول او د ګډونوالو ترمنځ په دې تړاو مفصل بحثونه ترسره شول او پریکړه وشوه چې تر لوی اختر وروسته د ګډ پلاوی د دغه پروژو د ټاکلو مسیرونو د تائیدۍ لپاره د یادو پروژو ساحو ته سفر وکړي ترڅو تر ارزونې او تائیدۍ وروسته د یادو پروژو تخنیکی چارې مخته ولاړې شي. یادونې وړ ده چې اوس مهال د ټولګټو وزارت له لوري د بلخ-هرات او هرات-کندهار ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د تفصیلي ډیزاین او سروې چارې روانې دي.